وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د امام نووي رحمه الله دا مبارک کتاب الاربعون النوویه د دې وضاحت د الله په توفیق سره روانو، او دا په هغه سلسله کې 18 نمبر درس یعنی شست دی. په آخرني درس کې موږ 9 نمبر حدیث بیان کړی. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هدي حدیث وضاحت شیء، ونن ان شاء الله ده 10 نمبر حدیث شروع کو. دا حدیث هم ده ابو هريره رضی الله عنه ده. حدیث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. حدیث ابو هريره رضی الله عنه بنیادی حدیث دی او ډیر عظیم حدیث دی، او په دې کې ډیرې زیاتې مسلې دي. په دې حدیث کې بنیادی خبره دا بیان شوې ده چې د حرامو نه ځان لرې ساته. د څه نه ځان لرې ساته؟ د حرامو نه ځان لرې ساته. او د حرامو نه ځان لرې ساتل او پاک رزق خوړل دا د پیغمبرانو طریقه ده، او څوک چې د پیغمبرانو په نقش قدم روان دي دا د هغوی طریقه ده. او بیا څوک چې د حلال رزق خوري د دې څه اثرات دي، او څوک چې حرام خوري د هغې څه اثرات دي په عباداتو باندې، په بدن باندې، په معاشره باندې. نو دې حدیث کې دې خبرو ته اشاره ده. حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه، او د ابو هريره رضی الله عنه په باره کې په تیر شوي حدیث کې موږ خبره کړې وه. د خپل نوم څه دی؟ عبدالرحمن ابن صخر الدوسي رضی الله عنه. وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. الله طیب دی. الطیب د الله په نومونو کې یو نوم دی، او موږ د الله په توفیق سره د الله سبحانه وتعالی د ښایسته نومونو چې کوم وضاحت کړی دی او د هغې په باره کې کوم درسونه شوي دي، نو هغې ته رجوع وکئ. او په هغې کې موږ د دې نوم تفصیلي وضاحت کړی دی. الطیب څه معنی ده په لغت کې، په شرع کې، او د دې نوم څه فایده ده، مسلمان به دې نه څه فایده اخلي. الطیب او طیب دا پاک ته وایي. الطاهر، رب العالمین پاک دی د هر عیب او نقصان نه. رب العالمین پاک دی د هر عیب او نقصان نه. پاک دی په خپل ذات کې، پاک دی په نومونو کې، پاک دی رب العالمین په صفاتو کې، پاک دی په ویناګانو کې، پاک دی په افعالو کې، پاک دی د شریک نه، پاک دی د برخدار نه،
الغرض هر عیب او نقصان د هغې نه رب العالمین پاک دی. دا معنی ده ان الله طیب، یقینا الله پاک دی. موږ دا فایده ذکر کړې وه ګوره په اسماء و صفاتو کې د الله چې کله د هغې وضاحت کېدو چې رب العالمین دا خوښوي چې د خپل نوم اثرات په د خپلو بندګانو باندې ویني، او هغه صفات چې کوم د الله دي په هغې کې بعض چې په بندګانو کې بعض موږ دا وایو چې بعض صفات په الله پورې څه دي هغه خاص دي، بندګان هغه په ځان کې راولي، هغه د بندګانو دپاره نقصان دی. نو الله پاک دی، خوښوي دا چې د هغه د مخلوق هم پاک وي. ان الله طیب، الله په خپله پاک دی، د هر عیب او نقصان نه پاک دی. نو موږ لم پکار ده چې ځان د نقصاناتو نه او د ګنده کارونو نه او د ګنده اخلاقو نه او د حرام خوراک نه او د ناروا فعلونو نه د دې هر څه نه موږ ځان پاک ساتو، د هر قسمه رذالت نه، د هر قسمه پلیتو کارونو نه، د غلطو اخلاقو چې دی نه یو مسلمان بالکل پاک صفا سوتری، ځکه چې دی بنده د الطیب دی. ان الله طیب، نو دغې ووي لا یقبل الا طیبه، الله پاک دی او نه قبلی مگر پاک شیز. الله پاک دی او نه قبلی مگر پاک شیز. دا فایده دلته یاده کوي لا یقبل الا طیبه، چې نه قبلی مگر پاک. دا صرف ګوره په صدقاتو باندې نه دی، یعنی صرف دلته مراد صدقات نه دي، دا خبره به صرف د صدقاتو مباره کې نه کوي چې یاره الله پاک دی او نه قبلی مگر پاکه صدقه، نه، بلکې دا خبره عامه ده، بل هو عام فی جمیع الطیبات. د عقیدې نه شروع وکړه، الله نه قبلی مگر پاک عقیده، پاک عقیده د توحید عقیده، پاک عقیده د شرک نه صفا عقیده، پاک عقیده هغه عقیده چې الله بیان کړې ده او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده. الله نه قبلی مگر دغه عقیده. دا فاسد عقاید چې دي او ناروا عقاید او شرکیه عقاید او د قبر پرستو عقاید او دا نن سبا تصوف والا او دا په باب د اسماء و صفاتو کې دا ګمراه فرقو والا، دا قسم عقاید الله نه قبلی، ځکه چې پاک دی. دلته صرف دا خبره نه ده کړې چې بعض خلک د دې حدیث صرف دغه ترجمه کوي چې الله پاک دی مگر نه قبلی، الله پاک دی او نه قبلی سوای د پاکو صدقو نه، یعنی د الله په لار کې چې کوم مال ورکوي هغه به پاک ورکوي. صرف دا خبره دلته بیانوي، حالانکې دا خبره عامه ده. شروع د عقیدې نه الله نه قبلی مگر پاک عقیده، الله نه قبلی مگر پاک عمل، طیب عمل. خانو پاک عمل به څنګه وي چې صرف د الله دپاره د ریاکارۍ نه صفایي او د پیغمبر په طریقې، چې د ریاکارۍ نه صفایي او د پیغمبر په طریقې. الله دغه شان نه قبلی ویناګانې مگر پاکې ویناګانې، هغه ویناګانې چې د هغه د شریعت موافقي او په ویناګانو کې پاکه وینا هغه د الله ذکر دی. ګوره الله څه وایي الیه یصعد الکلم الطیب، الله ته خیجي کمې خبرې؟ پاکې خبرې، که نه هره خبره ورته خیجي؟ نه، پاکه خبره ورته خیجي. لا یقبل الا طیبه، دغه شان عمل الله ته نه خیجي مگر پاک عمل الله ته خیجي، لکه ذکر شو، تسبیح، تحلیل، روجه، منځ، زکات، جهاد، حج، چې دا پاک اعمالي. داسې قسم پاک اعمال خالص د الله دپاره د پیغمبر په طریقه باندې دا الله ته خیجي. دغه شان خوراک او څښاک کې بنده دپاره نه دی جایز چې هغه وخوري حرام څه، ځکه چې الله سبحانه وتعالی پاک دی او پاک عملي خوښ دی، پاکه وینای خوښه ده، پاک عقیده خوښه ده، غواړي چې دا بنده دا هر څه پاک وکړي. دغه شان الله زموږ نه دا هم غواړي چې موږ پاک خوراک وکړو. الله زموږ نه دا غواړي چې موږ کوم خوراک وکړو؟
موږ پاک خوراک وکړو او ځان لرې وساتو د حرامو نه او د هغه څه نه چې شریعت منع کړي دي. ځکه چې د حرام خوراکونه د بدن هم فاسدوي او زړه هم فاسدوي. زړه د انسان چې دی که نه دا فاسد شي، دا خراب شي. غټ نقصان په حرامو کې دا دی چې زړه د انسان خرابوي او بدن ورسره هم خرابېږي. قل لا يستوي الخبيث والطيب. الله وی ووایه پیغمبره دې خلکو ته چې پاک او پلید ګوره یو شان نه دي. ګوره پاک او پلید یو شان نه دي. لوی فرق دی په پاک او په پلید کې. کیدی نشي چې پاک او پلید یو شان. سبحان الله د مؤمنانو په باره کې الله څه وایي؟ الذین تتوفاهم الملائکة طیبین. هغه خلک چې ملائک تی روح علی او دا خلک پاک ساکی. طیبین. پاک ساک نه مراد دا نه چې د هغوی جامې صفایي. چېرې دا مؤمنان چې کله مري او د هغه مؤمنان دي چې جامې صفا ساتلي، نه، مراد د عقیدې نه واله او د آخري وړوکي عمله پورې دوی په هر څه کې دوی ځان پاک ساتلی دی. عقیده یې پاکه وه، وینا یې پاکه وه، عمل یې پاک و، خوراک یې پاک و، ځکه دوی ته طیبین ویلی شو. الذین تتوفاهم الملائکة طیبین. بیا دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې لا یقبل الا طیبا، نه قبلی الله مگر پاک شیز. نو دا فائدې ده که امام ابن القیم رحمه الله، امام ابن رجب د دواړو ذکر کړی ده چې د قبولوالي القبول چې کله راشي درې مرتبې دي. د عمل د قبلېدو څو مرتبې دي؟ درې مرتبې دي. اولنۍ مرتبه دا ده چې الله د عمل قبول کی او الله د دغه کس نه راضي شي او د هغه صفت هم کوي او د هغه تذکره د ملایکو په منځ کې کوي. دا ټول نه اوچته مرتبه ده. الله د عمل قبول کی او د دې بنده نه راضي شي او د ملایکو په منځ کې د هغه صفت بیانوي، ثنا. دویمه مرتبه دا ده چې د عمل قبول شي او ثواب او اجر پې میلاو شي. بس دا د اولنۍ مرتبې نه کته ده. یعنی دا پکې نشي چې الله د هغه صفت وکړو او ثنا یې وکړه د ملایکو منځ کې، دومره چې عمل قبول شو او الله ولا اجر ورکړو. درېیمه مرتبه دا ده چې اجر ورته نه میلاویږي. الله د هغه په هغه باندې ثنا نه وي د ملایکو په منځ کې، خو صرف دومره ده چې فریضه پې ساقطه شي، ذمه پې فارغه شي. په دې به څوک مثال راکړي؟ یو سړی فرض لمونځ وکړي خو داسې حالت یې وکړي چې هغه ثواب قابل نه وي، خو فریضه یې چې دی نو کمزوری. نه نو مثال په هغې باندې چې صرف فریضه تې ساقطه شي او ثواب ورته نه میلاوي، هغو نه قبلېږي. هغو د بنیاد نه نه قبلېږي. هغو د بنیاد نه نه قبلېږي. نه 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 یو سړی د منځ یې پرېښودو، نه، تاسو ذهن هغه طرف ته نه تللی. حدیث کې راځي چې یو سړی په دغه پسې لاړ شي، په کاهن پسې او په جادوګر پسې، او خبره ولا نه مني، خو هسې لاړ اوري. څو ورځې مونځ نه قبلېږي؟ څلوېښت ورځې. دلته نه قبلېدو مطلب هلته دا دی چې یعنې الله راضي کېږي نه دې سړي نه، او الله یې صفت نه کوي او ثواب او اجر ورته نه میلاوېږي. صرف دومره دی چې فریضه تې ساقطه شوه، بس. دا د قبلېدو درېیمه مرتبه. یو حدیث کې داسې هم راځي چې یو غلام د خپل سید نه، یو مري د خپل سید نه وتښتېدو، د ده مونځ نه قبلېږي. نه قبلېږي معنی دا ده چې یعنې اجر او ثواب پې ورته نه میلاوېږي، نور ذمه یې ذمه پې فارغېږي. پوه شوي تاسو په دې مسئله کې؟ درې کسان کم کم دي، درې مرتبې. یو هغه عبادت چې په هغه باندې الله
الله پاک راضي شي عبادت قبول کړي دویم پې راضي شي او دریم د ملایکو په مخ کې د هغې تذکره او صفت بیان کړي او دویمه هغه چې باندې الله راضي شي او ثواب پې عبادت قبول کړي او ثواب او دریم هغه چې په ذمه پې فارغه شي او ثواب پې نه میلاوي دا درې مرتبې دي د قبولیت چې د علماو ذکر کړي دي دلته موږ مختصر ذکر کړي وی لا يقبل الا طیبا الله نه قبلوي مګر پاک شیز مطلب دا چې خبیث او حرام شی او کار او وینا دا په هر حال کې مردود دي او الله یې نه قبلوي حرام دا چېرته الله یې نه قبلوي ځکه ځان به ساتي د څه نه د حرامونه ځان به لرې ساتي د حرامونه حرام به نه خوري نه به یې په بل چا باندې خورې او نه به د حرام مال نه صدقې راوباسي په نیت د صدقې چې دا صدقې الله نه قبلوي حرام مال صدقې الله نه قبلوي په خپله به هم ځان د حرامونو ساتي او خپل بچي خپل خپلوان کشران مشران دا هم د حرامونو لرې ساتي ډېر خلک دې بهر ملکونو ته راشي او مسافري کوي او د مور پلار نه لري او د بچو نه لري او د ښځې نه لري او په پردي ملک کې پروت یو سخته تیرې او نتیجه دا راوځي چې ټول حرام او حرام خوري نتیجه دا چې حرام په خپله هم خوري او په بچو هم خوري چې کوم سړی حرام خوري او په بچو یې خوري د هغوی په وینه کې دا حرام وګرځي دا بچی به بیا څنګه دینداري په ده باندې به یعنې کم ښه تربیت اثر وکړي او د هغه په وینه کې چې دی نو حرام ګرځېدلی ځکه دا قسمه خلک وی ګوري ګیر چاپېر کم سړی چې حرام خوري او په بچو یې خوري د ده په بچو کې برکت نه وي د ده په ښځه کې برکت نه وي د ده په کور کې برکت نه وي د ده په مال کې برکت نه وي لګیا به یې په کروړاو به جمع کړي او هغه کروړاو کې به برکت نه وي په هغه کروړاو کې به دی فقیر غریب ګرځي په هغه کروړاو کې به دی بې عزته ګرځي عزت یې نه وي په هغه کروړاو کې د ده بچي د ده قدر او د ده عزت نه کوي ښځه قدر او عزت نه کوي دا ټول د دې حرامو ګوره ډېر بد اثرات دي ډېر بد اثرات د انسان خو په خپله تباه کېږي د حرامو سره په چای چې خوري ځان سره هغه خلک هم تباه کوي او بیا ورو ورو داسې چې حرام ډېر شي معاشره ټوله تباه شي د معاشرې نه برکت ختم شي په کار کې برکت نه وي په وینا کې برکت نه وي په وخت کې برکت نه وي د هر څه بې برکته شي نو د حرامو نه به ځان لرې ساتي ځان هر قسمه حرام چې دی هر قسمه حرام هغې نه به ځان لرې ساتي او که چېرته یو انسان سره حرام مالي نو بیا به دې ته ګوري چې دا ده چې د چا نه اخیستی دی د هغه په رضا یې اخیستی دی که هغه پې رضا نه و که هغه پې رضا نه و مثال کې لکه غلا یې کړی دی یو کس نه غصب یې کړی دی مال یې ترې اخیستی دی خو حرام دی او مالک د دې مال په دې باندې راځي نو په ده باندې واجب دی چې زر تر زره د هغه دا حق واپس کړي زر تر زره او د هغه وخته پورې ده ته دا کس نه میلاو کوشش په کار دی چې دا کس پیدا کړي او که چېرته دا کس مړ شوی نو د هغه وارثانو له به دا مال واپس ورکوي که چېرته دغه ورته میلاو نه شي نو بیا په ده باندې لازم دي چې دا به صدقه کړي د هغه د طرف نه دا به څه کړي دا به صدقه کړي ځان سره به نه ساتي ټولو ملګرو ته وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی که چا سره حرامي او هغې په دې طریقې سره اخیستی چې د هغه مالک په رضا نه و نو دا به لازم واپس کوي هغه سړي ته که هغه ورته میلاو نه شو د هغه وارثانو ته که وارثان هم میلاو نه شو هېڅوک میلاو نه شو دا به د هغه طرف نه صدقه کړي او دا ورسره هسې بیا فایدې دپاره دا مسله یاده کړي که ده چې ته صدقه کړه او سړی راغی نو بیا به اختیار هغه له به اختیار ورکړي فإنه يخيره بیا دوله اختیار ورکړي بین امضاء الصدقه چې یا دې دا صدقه دی ووایي چې بس دا زما طرف نه صدقه شوه او زه پې هم راضي یم یا
وایي چې نه زما مال واپس راکړي، نو مال به له واپس ورکوي. او که چېرته دا حرام مال داسي چې دا د مالک په رضا سره دا اخیستی، لکه مثال رشوت شو یا سود شو، سود تاسو ذهن کې نه راځي، یا سود شو، نو دا هم حرام دي. او دا چې کوم د ده سره دی په ده باندې لازم دی چې ځان د دې حرامو نه خلاص کړي. نو څه به کوي؟ محتاجینو له، فقراو له، او دغه شان د غریبانو دپاره پې مساکینو دپاره کور جوړول، لارې کوڅې پې جوړول، د مسلمانانو په مصلحت کې دي دا مال ولګوي. په نیت ته څه؟ په نیت ته حرامو نه ځان خلاصول، په نیت ته صدقې څنګه؟ ان الله طیب لا یقبل الا طیبه معنی سره په نیت ته صدقې ته د سود مال له وباسي ورکوي، د الله قبلوي نه، په دې ورته ذره برابر اجر نه میلاویږي، ذره برابر اجر. خو نیت به دی چې زه ځان د دې مال نه خلاصوم، بس دا به نیت وي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین، او یقینا الله امر کړی د مؤمنانو ته په هغه څه باندې چې امر یې کړی دی پیغمبرانو ته. یعنی پیغمبرانو ته چې الله کوم امر کړی دی هماغه امر یې چاته کړی دی؟ هغه مؤمنانو ته کړی. دلته یو دا فایده یاده کوي چې پیغمبران ډېر اوچت خلک دي، دې کې شک نشته. پیغمبران هغه اوچت خلک دي چې الله غوره کړي دي د دې پیغام د رسولو دپاره. خو دا غوره مخلوق دا هم ګوره د الله تابع دی. لکه دې ځای کې څه وویل؟ الله امر کړی مؤمنانو ته د هغه څه چې د هغې امر یې کړی د پیغمبرانو ته. یعنې پیغمبران هم هغه څه به کوي چې الله ورته وایي، او د هغه څه نه به ځان منع کوي چې الله یې ترې منع کوي. نو په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې چې غلو کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې، او دومره غلو کوي چې اوچتې کړي د الله د ځي ته یې ورسوي، بلکې د هغې نه یې واړوي، او پیغمبر نه حاجت روا جوړ کړي، او مشکل کشات یې جوړ کړي، او هغې ته چغې وایي. او چې تو سره معمولي خبره کوي تا ته دا وایي پیغمبر څومره اوچت انسان و، او دا وهابیان وایي د پیغمبر ګستاخي کوي. هېڅ ګستاخي نه ده. دوی ګستاخي دې ته وایي چې موږ دا وایو چې الله سره محبت او د الله تعظیم هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعظیم نه زیات کې، د الله سره محبت د پیغمبر سره محبت نه به زیات کې. الله خالق دی، پیغمبر مخلوق دی، ولې خالق او مخلوق یو شی؟ دوی دې خبرو ته ګستاخي وایي چې دا خبرې مه کوئ. الله په ربوبیت کې یوازې دی، په الوهیت کې یوازې دی. د هغه چې څنګه اسما او صفات دي، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي، هغه صرف د هغه دپاره دي. دوی دا خبرې مه کوئ. تاسو پکې دا وایئ چې یاره د پیغمبر هم برخه ده د الله سره، او د پلاني هم برخه ده، او د لوی ځوان برخه ده، او د پیر بابا برخه ده، او دا مخلوق د الله سره شریک. لوی ځوان او پیر بابا دا خو پرېږده، دا خو عام امتیان دي. موږ د پیغمبر خبره کوو چې پیغمبر د الله مقام ته نشي رسېدی. پیغمبر که ډېر اوچت دی، خو الله څه وایي؟ سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام. پاک دی هغه ذات چې خپل بندې د شپې بولي، او بندې ورته ویلی دی. تبارک الذي نزل الفرقان على عبده، عبد ورته ویلی دی، بندې ورته ویلی دی. که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتبه او شان ډېر اوچت دی، خو بیا هم هغه د الله بنده دی. دلته صرف زموږ پیغمبر نه ذکر، ټول پیغمبران ذکر دي. بما امر به المرسلین، ټول پیغمبران الله ته محتاج دي، ټول پیغمبران د الله بندگان دي. دوی به کوي هغه څه چې څه ورته الله وایي، او دوی به ځان منع کوي د هغه څه نه چې الله یې ترې منع کوي. هغه څه امر دی چې الله پیغمبرانو ته کړی دی،
او دې نه مخکې دا خبره یاده ساتئ دې کې یو بله فایده اهمه اصل دا دی چې د الله د طرف نه کوم امر راشي او د کوم اوامر د الله د طرف نه راځي نو هغه به عام د اهل ایمان او اسلام دپاره وي هغه به د پیغمبر دپاره وي او د غیر پیغمبر دپاره به وي الا دا چې خاص دلیل راشي چې دا کار د پیغمبر دپاره خاص دی نور به پیغمبر صلی الله علیه وسلم او امتیان په دې اوامرو په باب کې او د نواهیو په باب کې دې کې به هغوی صحیح دې کې به یو شاني الا دا چې خاص دلیل راشي چې دا کار صرف د پیغمبر دپاره خاص دی بیا به هغه خاص شي دلیل پې دا دی که نه وګوره وایي مؤمنانو ته هم هغه څه ووي چې چا ته یې ویلي دي چې پیغمبرانو ته یې ویلي دي یعنې دا مسله ټولو دپاره ده سی ویلي دي فقال تعالی وی الله دا ووي یا ایها الرسل ای پیغمبرانو کلو من الطیبات خورئ د پاک او حلال شیزونو نه وعملوا صالحا او نیک عمل کوئ دی آیت کې خو یو دا شوه چې امر دی په دې باندې چې پاک شیزونه خورئ پاک او حلال خورئ دلته یو بله مسله م روځي علما ذکر کوي چې الاصل فی الاعیان الحل والاباحه څه چې موجود دي خصوصا د خوراک څښاک چې څه سامان دی اصل په دې کې څه دي چې دا ټول څه دي حلال دي نه هر د خوراک شی پاک نه دی موږ د دغه خبره کوو د اباحت اصل دی چې د خوراک شیزونه څه دي الا چې الله حرام کړی اوس تا یو کس سره مسله راشي بحث وبحث چې دا شی به حلالي که حرام دی او د خوراک شی دی یو وی حلال دی بل وی حرام دی دلیل به څوک ښیي څوک چې حرام وي لکه اوس زه دغه راوالم مڼه او خورم یو کس راغی ما ته وایي مڼه حرامه ده او بیا ما ته ووایي ته چې دا مڼه خوري ته دلیل وښایه زه ولې دلیل وښیم الله وایي چې پاک شی خورئ الله وایي پاک شی خورئ او دا په هغې کې دننه دی چې ته حرامې نو ته راته اوس یو دلیل په دې باندې وښایه دې په عکس باندې اصل په عبادتو کې توقیف دی اصل په عبادتو کې توقیف دی نه به کې مګر چې دلیل د سری بیا به کې لکه اوس یو سړی راغی او دی ووایي چې جی په ورځ کې منځونه شپږ دي څو منځونه دي شپږ هغه بل ورته وایي نه شپږم منځ خو نشته منځونه پنځه دي دی ورته وایي دلیل وښایه چې شپږ نشته دا خبره صحیح ده نه دلیل به څوک ښیي څوک چې ثابتوي هغه به دلیل ښیي څوک چې وایي چې دا عبادت شته هر قسم عبادت چې څوک یې ثابتوي دی به دلیل راوړي ځکه چې کمې چې نفي کوي هغه په اصل باندې ولاړ دی هغه په څه باندې ولاړ دی هغه په اصل باندې ولاړ دی او که ته عبادت ثابتول غواړې هغه ته دلیل ورته وښایه که دلیل در سره وي ښه د عبادت شتي که دلیل در سره نه و بیا ته به خپله خبره کې کمزوری یو خو دا مسله دلته راووت بله په دې آیت کې وعملو صالحا الله پیغمبرانو ته وایي او نیک عمل کوئ دې نه دا فایده لکه د صوفیان چې وایي که نه دوی کې چې هغه بعض لیوني ګرځي ګنده غونته کې وایي دا خلک څه دي دا رسېدلي رسېدلو دوی رسېدو ته څه وایي رسېدو څه معنی تاسو ته پته شتي رسېدو معنی دا چې دی داسې مرتبې ته رسېدلی دی چې د ده نه عبادت ساقط شوي دي یعنې نور د ده عباداتو ته ضرورت هغه نشتی نو داسې ډېر پیران میران یي چې هغوی مونځ اودس نه کوي روجې نه نیسي زکات نه ورکوي حج او عمره نشتي او هغه مریدان یې څه وایي وایي جي دی رسېدلی دی حالانکه الله خپل پیغمبر ته څه وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین ای پیغمبره ته د هغه وخته پورې بندګي کوه چې څو پورې تا له مرګ نه راغلی پیغمبر ته وایي ګوره چې هغه د عابدانو سردار دی هغه ته الله وایي د مرګه پورې به بندګي کوي
نو دا صوفیان څه وایي؟ وایي د یقین یوه درجه ده، دلته مراد مرګ نه دی. یقین څه ده؟ دا درجه ده. دې درجې ته چې ورسي نو موږ وایو دی رسېدلی دی. نو وی الله پیغمبر ته وایي چې بندګي کوه د خپل رب چې ته ورسې درجې د یقین ته. نو عامي سړی خو به دې جواب نشي کولی. او دې جواب دا دی سورة المدثر کې دا دي چې جنتیان به د جهنمیانو نه تپوس کوي ما سلککم فی سقر، ولې تاسو دې جهنم ته لاړې؟ قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. او موږ به قیامت دروغجن ګڼو تر دې چې موږ له یقین راغی. یقین څه مطلب دی؟ دې ته مرګ ته یقین په دې وجه کې چې یقیني راځي. اوس دې صوفي ته دا ووایه، بیا خو دا مشرکان هم درجې د یقین ته رسېدلي دي. حتی اتانا الیقین دلته به دا وایي نه نه وایي دلته خو تی مراد مرګ دی، چې دلته تی مراد مرګ دی هلته تی مراد مرګ دی. نو الله پیغمبر ته وایي وایي د هغه وخته پورې به بندګي کې چې څو پورې د مرګ نه راغلی، د هغه وخته پورې به بندګي کې. دې کې الله ټولو پیغمبرانو ته وایي وعملو، عمل به کوئ. عمل به څنګه کوئ؟ صالحه پاک عمل، ښایسته عمل، نیک عمل. دا خو معروف خبره ده، موږ درسونو کې بار بار ذکر کوو چې نیک عمل کم عمل ته وایي چې د پیغمبر په طریقې او خالص د الله دپاره، توحید پکې او تابعداري پکې، او دا د عمل د قبلېدو شرطونه دي. وقال تعالی ویلی الله یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو. مخکینی خطاب چاته و؟ پیغمبرانو ته، رسولانو ته. اوس مؤمنانو ته الله څه وایي؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاک هغه څه نه چې کوم درکړي دي موږ تاسو ته. نو څه چې پیغمبرانو ته ویلو هماغه څه چاته ووایي؟ هغه مؤمنانو ته ووایي. دا خبره د مؤمنانو او د پیغمبرانو دپاره یو شان ده. ثم ذکر الرجل. اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثال بیانوي ښه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې د خبرې د وضاحت دپاره به او د خبرې د نږدې کولو دپاره چې دا خبره عقل ته را نږدې شي، د دې دپاره به څه بیانول؟ د دې دپاره به مثال بیانو. ثم ذکر الرجل. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره وکړه د یو سړي یطیل السفر چې هغه سړی په اوږد سفر باندې تللی، اشعث اغبر، په بد حال دی، ویښته په بد حال دی او دوړو لت پت کړی دی. یمد یدیه الی السما، لاسونه اوچت کړي دي اسمان ته، یا رب یا رب، ای زما ربه ای زما ربه. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذیه بالحرام. او د دې سړي خوراک حرام دی، خوراک یې چې کوم کړی دی هغه یې څه کړی دی؟ حرام. څښاک یې د حرامو کړی دی، جامې د حرامو اچولي دي، غذا خوراک یې د حرامو. فانا یستجاب له. نو د دې سړي د دعا څنګه قبولی شي؟ اوس د دې خبرې وضاحت کوو. ثم ذکر الرجل. بیا تذکره وکړه د سړي. نو مطلب دا چې ښځه پکې نه ده داخله؟ ښځه پکې هم داخله ده، خو دا بناء علی الغالب وي. ولې؟ اکثر سفرونه سړي کوي. اکثر سفرونه څوک کوي؟ سړي کوي. نو ځکه تذکره د سړو وشوه. اصل دا د احکام په شرع کې اصل دا دی چې دا د سړو ښځو ټولو دپاره یو شان دي الا لدلیل خاص، مګر که خاص دلیل راشي. لکه دا اوس که څوک دی کوي چې ته دا وایې چې ښځې او سړي یو شان، دلته ولې د ښځو تذکره ونه شوه؟ نو کله نه کله داسې کېږي قرآن کې او حدیث کې د سړو تذکره وشي بناء علی الغالب، چې غالبا په دغه کار کې سړي واقعي او ښځې پکې هم داخلي شي. او کله د ښځو تذکره وشي بناء علی الغالب. لکه هسې یو حدیث به ته ذکر کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا نساء المسلمات، ای مسلمانانو ښځو، لا تحقرن جارة لجارتها. یو ګاونډی دی بلې ګاونډۍ ته په سپک نظر نه ګوري. دا مسله صرف ښځو دپاره،
د دې نه ښکلی جواب. ښځو کې دا کار زیات دی، صحیح خبره ده، خو د دې نه ښکلی جواب. ګاونډ پالل د زنانو کاري زیات، یعنې زنانه یو بل څه ګاونډ ډېر پالي. نږدې شوی جواب ته تاسو الله بخلي. دا په دې وي ځکه چې دقه جواب دی. بارک الله فیک. ځکه چې ښځې اکثر په کورونو کې ناستې نو د ګاونډیتوب دا خبرې دوی ته کول ډېر پکار دي. سړي خو لږ وخت له کور ته راشي، خو دې خو دا مطلب نه چې سړي ته بهر دي، سړي په کې هم دننه داخل دي. خو زنانو ته دا خطاب په دې وشو ځکه چې هغوی څه دي، ځکه چې لأن المرأة في الغالب تكون في البيت. ښځه چې د اکثر په کور کې ناستې، او بل دا ښځې د غم خادیانې اکثر څوک کوي؟ دا هم ښځې کوي. هلته بچی شوی ده مبارکۍ له هلته مړی شوی ده، هلته پلاني ناجوړه ده، پلاني روغه شوې ده، او هغې دا چل کړی، هغې دغه چل کړی. نو دې له ښځې ډېرې ایزي راځي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښځو ته دا خبره وکړه. ثم ذكر الرجل، وی سړی ذکر کو، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیه الى السماء یا رب یا رب. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول هغه څه ذکر کړو، هغه اسباب د دعا د قبلېدو چې په دې سړي کې شته، یعنی دې سړي کې اسباب د دعا د قبلېدو چې کوم دي هغه ټول په ده کې شته. اولنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ذکر کو؟ یطیل السفر، اوږد سفر باندې دی. کله چې سړی په سفر باندې وي که نه، او دی ناشنا سفر کې سړی ناشنا وي که نه، هر علاقه کې دی ناشنا وي، نو دې سره دی کمزوری شوی او انکساري پکې ډېر راغلي، عجزي پکې ډېره راغلي، او انکساري او عجزي د دعاګانو د قبلېدو یو سبب دی. ولې حدیث کې دا راځي؟ ګوره معروف حدیث دی، تاسو ته معلوم په سنن د امام ابو داود کې، ترمذي، امام ابن ماجه هم راوړی. 3 دعوات مستجابات لا شک فیهن. 3 قسمه د 3 خلکو دعاګانې قبولې دي، شک پکې نشتی. دعوة الوالد، د پلار دعاګانې، و دعوة المسافر، او د مسافر دعاګانې، و دعوة المظلوم، او چې ظلم ورسره وشي د هغه دعاګانې. اوس دې ځای کې مسافر د سړی په سفر دی که نه دی؟ د ده دعاګانې قبلي، یعنی دا یو سبب پکې شتي چې د سړی په سفر دی. دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ اشعث اغبر، په بد حال دی، دوړوالی دی، ویښتې ګډوډ دي. دا هم د دعاګانو د قبلېدو یو سبب دی. څنګه؟ ولې؟ ځکه چې په داسې ټیم کې په ده باندې شفقت او مهرباني د سړي ډېره راځي. لکه ته یو سړی وینې او راشي تا نه سوال کوي چې ما له یاره پلانی شرک په بد حال راشي، او زړې کپړې یې اچولي او ویښته یې ګډوډي، ستا په زړه سوځي که نه؟ او یو سړی راشي داسې صفا سوتره خوشبویي لګولي، اکثره غریب وي خلک څه وایي؟ کاټن وي، سپینه کپړه یې اچولې ده، وي دی سوال کوي. نو دې ځای کې اوس دا سړی په بد حال دی. دا دویم سبب شو. وګوره سبحان الله، سلف صالحینو کې هم بعضونه دا ثابت دي، وی کله چې به یې دعاګانې غوښتې، نو دعاګانو غوښتو دپاره به یو زړه جوړه جامه ساتلې وه، او په زړه جامه وه، زړه جوړه به وه، هغه به یې راواغېسته او په هغې کې به الله ته ژړاګانې کولې. ولې؟ وایي چې الله مې په دې حال ویني چې راباندې رحم او شفقت وکړي. عمر ابن خطاب رضی الله عنه کله چې ابولؤلؤه مجوسي خبیث په چړو باندې و او سهار په منځ کې، او بیا کور ته راوستی شو، عبدالله بن عمر وایي ما د هغه سر یې ښوده وایي په دې خپله غېږه کې، او بېهوشه شوی و. بیا په هوش کې چې راغی نو یوه خبره یې دا وکړه عبدالله بن عمر ته، وایي زما دا سر کېږده په دې خاورو کې، کېږده زما دا سر په خاورو کې، غېږ کې مه ږده. هغه ورته یې ولي؟ وی کېده که چېرته د عمر رب په عمر باندې رحم وکړي، وی مینې په دې حال کې چې دا وینې رانه بهیږي او په خاورو کې پروت یم او په ږیره کې مې خاوره پرته ده او په سر کې مې خاوره پرته ده، که الله راباندې رحم وکړي. نو کله چې انسان په داسې حال کې د ده دعاګانې بیا ښه قبلېږي.
حدیث کې راځي کنه، موږ ذکر کړی د بعضو درسونو کې صحیح مسلم کې دی رب اشعث اغبر یا رب اشعث مدفوع بالابواب ولو اقسم على الله لابره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی باز دغه دا دوړو چې وهلي راوهلي دا ګډ وډ چې او خلک یې نه پرېږدي په دروازو کې ور خلک دکې ورکوي بهر ته وباسي. که چېرته قسم یې وخوړو الله له قسم ورکړو چې الله دا کار به کوي الله به یې کوي او د شکل نه به څه خړ پړ به وي خو مقام یې دومره اوچت دی. کم یو حدیث کې راځي کم من اشعث اغبر ذي تمرین لا یؤبا له لو اقسم على الله لابره. ډېر داسې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه خړ پړ ګرځي، څوک ورته ګوري هم نه، څوک یې په څه کې حسابوي هم نه، څوک یې قدر او عزت هم نه کوي. خو که الله له قسم ورکړو چې دا کار به کوي الله به یې کوي. داسې اوچت خلک. نو دې سړي کې دویم دا سبب هم شته. دریم یمد یدیه الی السماء، لاسونه اوچت کړي دي کوم طرف ته؟ اسمان ته. او رفع الیدین من اسباب الاجابه، په دعاګانو کې لاس اوچتول دا د دعا د قبلېدو یو سبب دی. حدیث کې راځي که نه په سنن د امام ابو داود کې شته، امام ترمذي هم راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی. ان ربکم حیی کریم، ستاسو رب حیاناک دی، کریم دی، عزتمند دی، غنی دی. یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا. الله له د دې نه حیا ورځي چې یو بنده دې ورته لاسونه اوچت کړي او هغه دې ورته خالي واپس کړي. الله لاسونه خالي نه راواپس کوي. او چې کله دې لاسونه خالي راواپس شي پوه شه په تا کې به څه چلي. نو دې سړي خو لاسونه اوچت کړي دي او په دعا کې لاس اوچتول د دعا د قبلېدو څه دی؟ سبب دی. فایده یاده کوي. لکه دا مسله زموږ د ملکونو کې ډېر راځي چې پلاني ځای کې دعاګانو کې لاس اوچت نه کړو، د اوچت کړو، دا به اوچتو که نه. زه درته قاعده قانون ذکر کړم، دا مسله موږ تفصیلا نشو ذکر کولی کې دا وخت د دغې نه دی. یو هغه دعاګانې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي او هغه ورسره لاس اوچت کړي، نو موږ به هم په هغه ځای کې لاس اوچتو. مثال باران دپاره دعا غواړي یا قنوت شو، او دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او داسې نور. دویم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په یو ځای کې دعا ثابت او لاس اوچتول ترې نه ثابت، موږ به هم دعا غواړو لاس به نه اوچتو. مثال خطبه کې چې کله عامه دعا کېږي، امام خطیب دعاګانې غواړي، نه به خطیب لاس اوچتوي او نه به مقتدي. دغه شان تعزیت کې پیغمبر نه تعزیت ثابت دی خو لاس اوچتول ترې نه ثابت. بل لکه اوس ته یو سړی د باتروم نه راووتو قضای حاجت، کم ذکر به وایي؟ غفرانک. غفرانک څه معنی؟ یا الله زما ګناهونه وبخ. اوس لاس یې اوچت کړي غفرانک. صحیح دی؟ ولې نه صحیح؟ پیغمبر دلته ځای نه دی غوښتی. یا ته جومات ته ورننوځې اللهم افتح لي ابواب رحمتک، لاس به ورسره اوچتې؟ نه، ځکه چې پیغمبر دلته دعا غوښتې ده خو لاس یې ورسره نه دی اوچت کړی. لکه څنګه چې دا مخکې غفرانک پیغمبر دا دعا غوښتې ده خو لاس یې ورسره نه دی اوچت کړی. دا دویم قسم شو. دریم عامې دعاګانې، نو بیا په عامو دعاګانو کې لاس اوچتول څه دي؟ هغه غوره دي. چې دون علاوه نو بیا په هغې کې لاس اوچتول څه دي؟ غوره دي. ورسېدی که نه؟ دا قانون یاد کوي. دا اوس چې دا مسله تاسو ته یاد که نه، نو دا قانون شو. کوم ځای کې پیغمبر دعا کړې لاس یې اوچت کړي، موږ به دعا کوو لاس به اوچتو. کوم ځای کې پیغمبر دعا کړې لاس یې نه اوچت کړي، موږ به دعا کوو لاس به نه اوچتو. کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت، لکه اوس عام اوقاتو کې دعا کوي ځان له. او دې لپاره خو به ته دا نه ګورې چې پیغمبر دې ټیم کې دعا کړې ده که نه، عامو ادلو نه ته لګیا الله وایي دعاګانې ډېرې غواړي، پیغمبر وایي دعاګانې ډېرې غواړي، او ته هم راپاسې دعاګانې غواړي. د شپې تهجد ټیم کې دې لاس اوچت کړو یا عام اوقاتو کې ناستې دعا کوي لاس اوچت کړو، هېڅ خبره نه. نه کوم یو سړی دا ووایي چې زه د فرض مانځه نه بعد دعاګانو سره لاس اوچتوم. تاسو ما ولې منع کوئ؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اذکار ثابت دي، اذکار هم دعاګانې دي، خو د هغې سره لاس اوچتول
د پیغمبر نه حساب چې هغه اوس لاس نه اوچت کړي موږ هم لاس نه اوچتو. او دې سړي چې کوم لاسونه اوچت کړي دي دا ویمد یدیه الى السماء یا رب یا رب. نو څلورم سبب پکې څه دی؟ الله په ښایسته نومونو سره او صفاتو سره رابلي. ای ربا، ای زما ربا، څومره عاجزي ده. الله اکبر. ته اوس دې ته وګورې یو سړی په سفر دی، خړ پړ دی، ویښتې په بد حال دي، لاسونه یې اسمان ته نیولي دي. یا رب یا رب. څو اسباب دي دعا د قبلېدو؟ څلور. کم کم دی مراد؟ په سفر دی، خړ پړ دی، لاسونه یې اسمان ته اوچت کړي او د الله ښایسته نومونه او صفات. یا رب یا رب. خو دا واوره که نه، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. دا داسې ویل کېږي وغذي، خو ډېر افصح هغه دا دی چې وغذي ویلی شي بغیر د شد نه. وغذي بالحرام. خوراک یې د حرامو نه دی، څښاک یې د حرامو نه دی، جامې د حرامو نه ده، هر څه د حرامو نه دی. فأنا یستجاب له. د دې دعا به څنګه قبوله شي؟ یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بعیده وګڼله چې د ده د دعا به څنګه قبوله شي او د ده دا حال دی. دلته یو مسله ده چې ښکاري داسې چې ده توبه نه وویستلې د دې حرامو نه. ولې؟ که توبه یې ویستې وی نو بیا خو الله دعاګانې قبلوي. خو دا سړی په هغه حرامو باندې مصر و د دغه وخته پورې، کوم وخته پورې دی دعاګانې غواړي که نه، دغه وخته پورې دی په دې حرامو باندې مصر دی، نو الله وله دعا وي، الله به وله دعا څنګه قبوله کړي. خو دې ځای کې بیا د علماو اختلاف دی چې آیا څوک چې حرام خوري د ده دعاګانې بلکل نه قبلېږي؟ جمهور اهل علم دا وایي، وی حرام خوړل دا سبب دی د دعا د نه قبلېدو، دې سړي دعا الله نه قبلوي. او بعضو محققین و علماو دا ویلي دي چې کیدی شي چې قبوله نشي او کیدی شي چې قبوله شي. نو د حدیث به هغوی څه جواب کوي چې پیغمبر وایي انا یستجاب له. وی پیغمبر دا نه دي ویلي چې دعا یې نه قبلېږي، داسې خو نه دي ویلي پیغمبر چې دعا یې نه قبلېږي. پیغمبر وایي څنګه به قبوله شي، یعنې دا خبره لرې وګڼله. دا خبره صحیح ده، پیغمبر خو دا نه وي چې دعا یې نه قبلېږي، خو یره د دې ده چې دعا یې قبوله نه شي. خو داسې کیدی شي چې کله ناکله دعا قبوله شي، داسې کیدی شي. زموږ خپل ځاني زړه په دې خبره مطمئن ده الحمدلله، کیدی شي. ځکه چې الله دا خبره ذکر کړې ده، اما یجیب المضطر اذا دعاه، چې یو سړی په مصیبت کې او په سخته کې او الله ته چغې ووایي، الله وایي زما نه علاوه به څوک د ده دا چغې واوري او قبول یې بیا کړي. چې کله یو بنده خپل رب نه دعاګانې غواړي متضرعا مخبته او عجزي پکې او یعنی الله ته خپل عجزي راښکاره کړي او ضرورت او په مصیبت کې نښتی، نو که دی حرام خوریم کیدی شي چې الله ورله دعا قبوله کړي. خو ډېره یره د دې ده چې قبوله نه شي. خو په دې به د زه یو دلیل وښیم، ډېر ناشنا دلیل به ته وښیم، دا فایده به نن تاسو درس کې نه وي واورئ، چې د دې سړي دا ځکه چې اکثر مولیان چې کله دې باب کې خبره کوي نو ښه سختي پکې وکړي او دې مسلې ته پکې اشاره نه کوي. او دا خو علمي درسونه یې زموږ د 40 نوویه ده، نو هرې خبرې ته تفصیلي اشاره پکار ده. یو حدیث کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی، وی دعوة المظلوم مستجابه. د چا سره چې ظلم کېږي د ده دعا څه ده؟ قبوله شوې ده. وان کان فاجرا، اگر که فاجر ګناهګاري، ففجوره على نفسه، ګناهګارېدل او ګناهونه او فجور د ده دپاره، د خپل ځان دپاره، خو الله ورله دعا قبلوي. دغه شان دا سړی هم دی که نه، د حرام چې خوري. هسې بل دلیل به د ذکر کړم، کله نه کله د مشرکانو دعاګانې هم قبلېږي. د مشرکانو د کافرانو دعاګانې هم الله قبلوي کله نه کله. ضرورت یې راشي او چغې وایي الله ته،
ولې الله نه دي ذکر کړي چې دا مشرکان چې کله په کشتۍ کې سواري قرآن کې ځای په ځای او په دوی باندې سیلۍ راشي نو چغې چا ته وایي؟ الله ته. نو الله څه وکړي؟ الله ول هغه چغې واوري او دوی وچې ته روغ رمټ واپس ورسي. داسې کوس الله ته وایي هغه چغې قبول نه کړي، دعا یې وله قبوله کړه که نه؟ او سره د شرکه، سره د څه؟ د شرکه. نو راجح قول دا دی والله اعلم چې کم سړی حرام خوري نو یره دا دی چې دعاګانې به نه قبلېږي، د دې یره ده. او کیدی شي چې کله نه کله الله د حرام خور دعا قبوله کړي، سره دغه وضاحت دا کوم چې ما ذکر کړو. دلته یو بله مسله چې ذهن ته مې راله ذکر به یې کړو، لکه لاس اوچتولو مسله خو ثابته شوه او واضح هم شوه چې کوم ځای کې لاس اوچتول پکار دي کوم ځای کې نه. د دعا نه بعد چې کله دعا ختمه شي بعض خلک په مخ باندې لاس راکاږي. دې باره کې روایتونه راغلي دي، لکه امام ترمذي روایت راوړی دی او نورو کتابونو کې هم شته. بعضو علماو دا روایتونه ضعیف کړي او لاس په مخ راښکوده دا نشتي. ولې؟ وایي دا حدیثونه چې څومره راغلي ټول کمزوري دي. او بعض علما دا وایي چې مجموعها یقضي بانه حدیث حسن، چې صحیح دي دا حدیثونه ټول کمزوري دي خو چې ټول یو بل ته راجمع شي نو د حسن مرتبې ته، حسن لغیره مرتبې ته ورسي نو سنسه مضبوط شي. نو موږ دا وایو چې زموږ خو خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی الحمدلله چې ټول ضعیف دي، نو د عمل پرېښوده پکار دي. چې ټول ضعیف دي او موږ سره الحمدلله په شریعت کې صحیح حدیثونه شته او ضعیفو ته زموږ ضرورت نشته، پرېږدو، په مخ به لاس نه راکاږو. خو که څوک یې راکاږي نو انکار پرې مه کوه، که څوک یې راکاږي نو انکار پرې مه کوه. ولې؟ ځکه چې هلته بل طرف ته علما لوی لوی علما دي او د هغوی دا قول دی چې احادیث دي صحیح ده، څه نه څه کمزورتیا پکې شتي، خو چې دا ټول را جمع کړي نو داسې ته ثابتېږي چې دې مسلې څه اصل شتي. نو که څوک یې کوي نو دا نه چې ته پسې سور شین شي او حرام کار دی، اله ناروا کار، اله بدعتي او اله فاسقه او اله فاجره. نه، که چا وکړو هېڅ خبره نه ده. خو که څوک زموږ نه تپوس وکړي چې بهی ته سوی او ته، نو زما خو زړه په دې مطمئن دی چې احادیث ټول کمزوري دي او چې کمزوري دي نو پرېښودی څه دي؟ پرېښودی غوره دي. والله اعلم. د دې حدیث نه ګټه مسله دا هم راووته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره مثال ذکر کوو نو د څه ذکر کو؟ د دعا. اشاره دې ته چې دعا عظیم عبادت دی او هر وخت د الله سره د رابطې ساتلو یو لویه طریقه ده. حدیث کې راځي الدعاء هو العباده، دعا یقینا هم دغه عبادت دی. امام ابو داود دا روایت راوړی. نو دعاګانې د خپل رب نه ډېرې غواړي او خپل خوراک، څښاک، جامه، هر څه چې دي دا پاک ساتئ د حرامو نه. رب العالمین به دله دعاګانې قبلوي، هر عبادت به دې قبلېږي. او چې د حرامو ګډون دې پکې وکړو نو بیا یره د نه قبلېدو ده، لکه څنګه چې د حدیث کې وضاحت وشو. دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېدو، د حدیث هم اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به 11 نمبر حدیث شروع کوو، حدیث د حسن بن علي ابن ابي طالب رضی الله عنهما. د هغې وضاحت به کوو. الله دې موږ ټول د حرامو نه لرې ساتي او رب العالمین دې موږ ټولو ته پاکه حلاله روزي دې الله موږ ټولو له راکړي او رب العالمین دې زموږ دعاګانې قبولې کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.